د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ چې یو وخت د جګړې لومړۍ کرښه وه. یو وخت دلته جنګ و، بمونه و، ډزونه به و، خلک خو څه کوي چې دا ونې ترې هم پاتې نه دي. تازه پکې پانګوالو پانګونې ته زړه ښه کړی. دوی وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره راغلي امنیت دې ته هڅولي چې په هغه سیمو کې پانګونې وکړي چې کلونه د امنیت د نشتون له وجې د خلکو پام نه دی وراوښتی. د شیرزاد ولسوالي ډېره داسې یو ولسوالي وه چې پخوا جنګونو کې خرابه شوې وه او د میلمنو هغه او د سیلبینو پکې هېڅ سهولت نه و. نو بیا موږ دغه یو کار شروع کړو چې دا کوم سیلبین راځي او په دغه ځای کې د علاقې خلک ولم هېڅ هغه نه و، بېروزګاره وه چې یو په سلونو کسان په دغه ځای کې په روزګار اخته شي. نو دغه غم وکړه چې پخوا خو امن نه و، اوس انشاءالله موږ مطمئن یو چې امن دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي د پانګوالو پانګونه به دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ د سیلانیانو پر جلبولو کې هم مهم رول ولوبوي. همداراز د سیمې ته راغلي سیلانیان هم د سیمې د ښایست او د راغلي امنیت ستاینه کوي او له نورو سوداګرو د پانګونې غوښتنه کوي. ماره د راتګ سره دلته چې امن راغلی دی، سیلانیان د مختلفو ځایونو نه راځي، ان تر بر تنګي پورې ځي. پاس زموږ په غره کې د ترکي په نوم باندې یو ځای دی، هغه سیاحت ته بالکل مساعد دی. نو هلته ډېر خلک ځي. نو کله چې دغه ځای جوړ شي نو دا به هم په د سیلانیانو په راجلبولو کې ډېر مهم رول ولوبوي. په داسې چې دا وطن ښکلا ده، دا وطن به خدای جوړ کړي. پخوا خو ناامني وه او رئیس هم نو په دغه ځای کې جنګونه او دغه ولسوالۍ له ودې څوک راتلی نه شو. اوس خو ماشاءالله دا وطن ټول قرار دی، امن دی ورو. نو چې هر چا وس وي او بس باید دغسې وطن دپاره خدمت وکړي او قرباني وکړي. ننګرهار ولایت څخه راغلی یم شیرزاد ولسوالۍ ته چکر ته. اسلامي امارت چې راغلی دی الحمدلله ټول افغانستان کې هم امنیت دی او نور خلک هم چکر ته راځي. بلخوا د شیرزاد مرستیال ولسوال مولوي محمد اسحاق ټول پانګوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. ولسوالۍ غټه اسانتیا دا ده چې ورته امن ډېر زیات امن موجود دی. د چې کوم مال را بار کړي یا کوم پیسې دوی سره وي یا کوم مطلب نور داسې هغه شیان چې هغه د حفاظت وړ هغه ښه په اطمینان شکل باندې ولسوالۍ خپل ځای ته رسولی شي او بې له دې نه چې کومه ویره ولري هېڅ ویره نه. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته هره ورځ له هغو سیمو د ابادۍ او پرمختګ خبرونه ورکول کیږي چې وړاندې د اشغالګرو له لوري بمباردونه، چاپي او نور جنایتونه ترسره کېدل. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، د ننګرهار شیرزاد ولسوالي.